السلام علیکم درنو لیدونکو په سلامونو محرکاله کوم درنو لیدونکو د ازموینو ملي اداره چې تر ډیره بریده د ځوانانو د راتلونکي ټاکلو مسولیت پر غاړه لري نن دغه ادارې له رئیس شیخ الحدیث مولوي عبدالباقي حقانی سره پر هغو پرمختګونو نوښتونو او ستونزو غږیږو چې تاسو یې هم د ځواب په لټه کې یاست تر پایه ملتیا وکړئ. شیخ صاحب محترم ستړي مشئ. جزاکم الله خیر. تاسو ستړي مشئ. ښه راغلاست درته وایو زموږ ادارې ته. ډیره مننه. شیخ صاحب راځو نیغ په نیغه د پښتنو برخې ته راشو او هغه خپله خپرونه به پیل کړو. نو شیخ صاحب په پیل کې هم دا راته ووایي چې د ازموینو ملي اداره چې تر ډیره بریده د ځوان کول سرنوشت ټاکي تر کومه بریده تاسو په خپلو فعالیتونو کې بریالي یاست او نوښتونه او لاسته راوړنې مو څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ازموینو ملي اداره د هیواد په کچه باندې د ستورو ډلیزو ازموینو ذمہداري په غاړه باندې لري. د وړاندې په نسبت باندې ذمہداري زیاته شوې ده. د ملک په کچه باندې ټول هغه سترې ازموینې چې په یو اداره کې اغشتل کېږي د هغې واسطه د دې ادارې سره ده. په تېرو څو میاشتو کې موږ تقریبا 15 سترې ازموینې دا واغشتې. د لیسانس په کچه باندې د مشتري په کچه باندې ازموینې واغشتې. هغه په ډېر بریالیتوب سره سرته ورسېدې او په هغې کې موږ د ولس ځوانانو ته د امکاناتو تر کچې سهولتونه برابر کړو. که د نمونې په ډول یو څه راته ووایي شیخ صاحب په کومو برخو کې تاسو ازموینې واخیستې او دولتي ادارې وي که تعلیمي؟ نو تعلیمي او دولتي مختلفو ادارو سره واسطه ساتله لکه د دفاع پوهنتون او د پولیسو اکاډمي، کابل پوهنتون، حقوقي سیتاج په کابل کې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د جامعې د تخصص ازموینه، په کندهار کې د ابراهیم نخی رحمه الله د جامعې د تخصص د سوي ازموینه، په کابل د کابل پوهنتون، پولی تخنیک پوهنتون، د تعلیم او تربیه پوهنتون، ننګرهار، بلخ، کندهار، هرات د دې پوهنتونونو د 42 د ماسترو د پروګرامونو ازموینې دا واغشتل شوې. همدارنګه د دواړو زده کړو وزارت کندهار پوهنتون او د هلمند ولایت علماء کرامو د سوي د لوی دورې د اسنادو ارزونو ازموینې دا واغشتل شوې. همدارنګه په کابل کې د امر بالمعروف وزارت د کابل ولایت د محتسبینو د استخدام ازموینې دا واغشتل شوې. همدارنګه د دواړو زده کړو وزارت د اکمال تخصص ازموینه، د دینی جامعاتو د تخصصات او ریاست اړوند تخصص د سوي د تثبیت ازموینه او د نظامی روغتونونو لپاره د ډاکټرانو د استخدام ازموینې دا په ډېرې بریالي طریقې سره واغشتل شوې او پایلې دا اعلان شو. ډېره مننه. شیخ صاحب راځو دویمې پوښتنې ته. یوه مهمه پوښتنه دا هم ده چې د تیرو حکومتونو په څېر اوس هم د ازموینې ملي اداره کې مداخله شتون لري او خپلواکي ده؟ الحمدلله د کوم وخت نه چې اسلامي امارت حاکم شوی دی نو په دې اداره کې د نورو ادارو مداخله ختمه شوې ده. ځکه د مداخلې دوه عوامل وي. یو عامل دا وي چې فساد وي، انسان په خپل ذات کې مفسد وي یا اداره په فساد نه ډکه وي، بیا په دې اداره کې مداخله. دویم عامل هغه د ازموینې د ملي ادارې ستونزې وي چې هغه ستونزې په خلکو باندې د مداخلې باعث شي. الحمدلله دغه دواړه عوامل وجود نه لري. فساد او مفسدین دا ختم شوي دي او د فساد جزیرې ختمې دي او د ازموینې ملي اداره په خپل کار کې هغه خودکفا ده، سهولتونه خلکو ته برابروي، مشکلات نه لري، په خپلو کارونو کې کامیابه ده. نو د دې وجې نه د نورو ادارو د مداخلو هغه ضرورت پاتې شوی نه دی. مننه. شیخ صاحب په تیر کې به داسې کېدل چې کله به ازموینه اخیستل کېده د ازموینې په جریان کې یا له ازموینې مخکې دغه د کانکور د ازموینې کیلي به د باندې وتله او دا به پلورل کېده او د دې په پایله کې به بیا په ډېرو پیسو به پلورل کېده او ډېر هغه کسان به هغه خو پوهنځیو ته بریالي کېده چې هغوی کې به د هغې د بریا یا د هغې د لوستلو وړتیا هم نه وه. په اوس وخت کې د دې څومره مخنیوی شوی دی؟ وړاندې چې کوم مشکل تاسو یاد کړو نو د هغې بهرني اسباب هم داخلي اسباب هم د هغې د وجې نه په دغه اداره کې څه مشکلات وو. اوس خو الحمدلله هغه ټول مشکلات ختم شوي دي چې کوم
بهرني مداخله هغه هم ختم شوي دي او دلته کار ته پوره توجه شوی دا وړ کسان کار ته ګمارل شوی دي او هغه باندې ډیر تمرکز شوی دی چې زمونږ دغه نظام د بانکونو د سوالونو دا محفوظ پاتې شي او دا غیر لپاره موږ دا کوشش کمیټې هم ټاکلې و چې کوم مشکلات موږ وړاندې وو هغه ټول مشکلات هم راغونډ کړي دي کله هیواد پکې چې کدلته په اداره کې هغه باندې کار کړی دی او دا غي د مشکلاتونو مثلا یو مشکل بداو چې بانک هغه زوړ دغه په سوالونو کې ډېر مشکلات موږ هغه بانک تجدید کړی دی نوې کړی دی سوالونه نوې جوړو او په یو نوې فکره باندې سوالونه جوړیږي او ډېر محفوظ وي چې هغه بالکل ممکن نه وي چې دغه سوالونه بهر ته وځي. شیخ صاحب یو ستونزه دا هم چې درغلي هم مرته ویلی شو چې ډېر کله دغه سوالونه د باندې وځي سکل که تاسو د کانکور ازموینه واخیسته نو دغه سوالونه بیرون ځي او دا به په شخصي کورسونو کې هم تدریس کیږي او د ډیرو خلکو لاسونو ته رسیږي په راتلونکي کال کې له دغه بانک نه هم دغه پوښتنې بیا مطرح کیږي له خلکو یا هم دغه پوښتنې زده کوونکو ته ورکول کیږي نو تاسو فکر نه کوئ چې دا به یوه ډیره غټه ستونزه واوسي؟ تاسو ته ما یاده کړه چې ټول هغه ستونزې چې زموږ هیوادوال د هغې سره مخ وو پریشان او ځوانان پریشان وو نو د هغې د مخنیوي لپاره موږ کوټلي اقدامات کړي دي او په دغه باندې ډېر زیات ترکیز کړی دی چې زموږ سوالونه باید ډېر اسان وي او ځوانانو ته پکې سهولت وي او محفوظ وي د هغې لپاره نوي استادان راوستي په یو نوي فکره باندې کار شروع کړی دی استادانو ته دا توصیه کړې ده تاسو به اسانه سوالونه جوړوي او سره په څنګ کې دوه کسه نظارت استادان کې نولې تاسو به دغه سوالونه ګوري چې دغه سوالونه مناسب دي که مناسب نه دي او بیا هغه د شکایتونو چې کوم عوامل هغه ټول ختم شوي دي ان شاء الله موږ ولس ته اطمینان ورکوو چې په راتلونکي کانکور کې به دغه موضوع نه تکراریږي چې زموږ سوالونه بهر ته وځي او د ځوانانو تشویش وړ وګرځي. یعنی رئیس صاحب ستاسو هدف دا دی چې هر کال بانک نوی کیږي او سوالونه نوی کیږي او که سوال بهر لاړ شي یعنی کوم ستونزه به نه جوړوي؟ مخکې خو چې کوم بانک جوړ شوی په هغې کې ستونزې وې سوالونه ډېر وړاندیني سوالونه ډېر په عجله باندې جوړ شوي په دې خاطر باندې موږ بانک نوی کړو او ورسره نوې لارې موږ اختیار کړې د دې لپاره چې څنګه دغه سوالونه دقیق جوړ شي زموږ ځوان نسل ته په هغې کې سهولتونه وي په اسانه باندې حل کړی شي او مشکلات ونه لري او په ډېر اهتمام سره دې خبرې ته توجه کړې چې زموږ د سوالونه دغه بانک انتهایي زیات محفوظ وي او بهر ته دې په هېڅ صورت کې که نه. رئیس صاحب د عام فهمه کېدو په برخه کې څومره کار شوی دی؟ مثلا مخکې به چې د کانکور ازموینه اخیستل کېده سوالونه به دومره مغلق وو چې حتی له بهرنیو ژبو او له بهرنیو منابعو به اخیستل کېدل چې یو محصل یا زده کوونکي به له هغه سواله مفهوم هم نشو اخیستلی یعنی هغه سوالونه به دومره مغلق وو چې حتی ده به دلته په نصاب کې هم نه ولوستي په اوس کې تاسو چې د ادارې ته نوي راغلی د دغه شي مخه نیول شوې ده؟ د وړاندیني مشکلاتو یو مشکل دغه و چې زموږ په پښتنو کې به د ژباړې تعامل په دری باندې به سوال جوړ شو بیا پښتو ته ترجمه کېده او هغې کې به نور مشکلات هم وو موږ دغه ستونزه حل کړه او استادانو ته دا وویل چې یو خو به دغه مصادر دا به داوطلبانو ته اعلانېږي چې د دغه مصادرو نه به موږ سوالونه جوړو. دویمه دا ده چې د پښتو سوال به د پښتو استاد جوړي او د دری سوال به د دری استاد جوړي د ژباړې تصور هم ختم کړي. دریم سهولت په دې کې دا دی چې کله استاد سوال جوړي دوه کسه به د نظارت والا هغه ورسره ناست دي چې د په دې سوال باندې نظر واچي که په سوال کې کوم ابهام اشکال وي استاد سره خبره وکړو هغه مشکل حل کړو. او څلورم هغه دا چې موږ د پښتو برخې سوالونو لپاره د یو پښتو ادیب استاد کېنولې او د دری سوالونو لپاره د دری ادیب دا مقرر کړی دی چې په دغه سوالونو باندې نظر واچي چې هغه ادبیات برابري او هغه مشکلات چې پخوا به چې د ژباړې نه به پیدا شو یا به ابهام وکړي یا به اغلاق یا به داسې سوالونه چې هغه به ځوانانو نه ولوستي هغه مضامین په کتابونو کې هغه ټول مشکلات موږ الحمدلله ختم کړي دي او ځوانانو ته موږ یو ښه سهولت برابر کړی دی. دې نه بعد به دا مشکل نه وي چې په سوال کې د ژباړې د وجې نه مشکلات دي او یا مثلا تکرار دی پکې یا اغلاق دی پکې او یا دا موږ لوستي نه دي. شیخ صاحب که دا راته ووایې د ازموینې له اخیستلو وروسته څه فکر کوئ ګډونوال دغې ازموینې له بهیر څومره خوښي ښایي؟
د موږ چې دلته راغلو نو یو ابتکار هم دا وکړو چې کوم زیربط ادارې دي هغوی سره زموږ همغږي سیوا شوه او دا پالیسي اختیار کړه چې کومو ادارو سره زموږ د ازموینو واسطه ده هغوی سره په شریک همکارۍ باندې کار کوو تر څو دغه ازموینې په بریالي طریقې سره مخې ته راشي. د دې وجه نه د استادانو سره او د ادارو سره د ازموینو نه مخکې موږ ناستې لرو او بیا د ازموینې په دوران کې هم هغوی موږ سره په شریکه باندې کار کوي. کوم ځای کې په سوال کې اشکال وي نو د هغوی استادان وجود لري دغه پروسه د نږدې نه ګوري. نو د دې وجه نه هغه زیربط ادارو ته زموږ هغه ازموینې او هغه پیلې دا د منلو وړ وي او کوم ستونزه او شکایت نه لري. شیخ صاحب د ازموینې له اخیستلو وروسته تاسو ته شکایتونه هم رسیږي که رسیږي په کومه برخه کې زیات شکایتونه وي؟ یو خو هغه حالت چې موږ راغلو د هغې نه مخکې حالت او یو موجوده حالت دی. موږ چې کله راغلو نو موږ کمیټي وټاکله چې موږ په دوه خبرو باندې غور وکړو چې زموږ مشکلات څه دي او د هغې د حل لارې څه دي او دویم موږ ولس ته کوم سهولتونه برابرولی شو. په دغه دوه فکرو باندې موږ کار وکړو. هغه مشکلات چې زموږ مخې ته به راتله مثلا یو به هغه د سیستم سره د نابلدتیا مشکل مخې ته راته چې ځوانان به مثلا د سیستم سره نابلد او د امتحان په ورځ باندې به راغله او نابلدتیا یو ستونزه وه. نو د هغې لپاره موږ دا حل لاره راویسته چې یو ورځ به مکمل د امتحان نه مخکې موږ ځوانانو سره دا خواري کوو چې سیستم سره دوی بلد شي او سږ کال کانکور دپاره بیا دغه سهولت په نظر کې نیولې معرف وزارت سره خبره کړې چې ولایتونو ته موږ سفرې کوو او هلته به د مکتبونو مدیرانو کنه استادانو سره دغه د سیستم معلومات شریکو چې دوی خپلو شاګردانو سره هغه شریک. دویمه ستونزه هغه د وخت کمی وه چې 2.5 ساعته وخت په هغې کې به یو ځوان نشو کولی چې 160 سوالونه هغه حل کړه. نو موږ د دې لپاره دا حل راویسته چې هغه وخت موږ 4 ساعته کړو. درېیمه ستونزه چې وړاندې نه موږ ته راپاتې وه هغه ستونزه دا وه چې په سوالونو کې به پیچیدګي وه. سوالونه کې یا خو به داسې سوال راغلی چې یو ځوان به وایي چې دا موږ نه دی لوستی ځکه دا سوالونه ډېر وړاندیني وو بانک وړاندې جوړ شوی و او کله به داسې و چې ژباړه به شوې وه که د هغې نه به اشکال و او کله به تکرار و پکې. نو موږ کوشش وکړو چې د سوال او د پوښتنې دغه ستونزه هغه حل کړو هغه د ژباړې تصور هم پکې ختم کړو او نوي بانک هم جوړ کړو. سوالونه ډېر مننه شیخ صاحب. ډېر کله دا شکایتونه هم کېږي خلک شکایتونه کوي چې خصوصي پوهنتونونه په ځانګړي ډول خصوصي پوهنتونونه د هغوی ازموینې په ډېر عادي ډول باندې اخیستل کېږي او حتی یو ډېر ضعیف شاګرد هم کولی شي چې طب او انجینرۍ او نورو لوړو پوهنځیو ته چې د ډېر استعداد کس نه وي هغه پوهنځی د لوستلو وړتیا هم لري دغه کسان لاره پیدا کوي. آیا د دې لپاره تاسو کوم پلان لرئ څو وکولی شئ چې د خصوصي پوهنتونونو ازموینه هم د ازموینو ملي اداره واخلي؟ د هیواد خصوصي نهادونه دا د ملک ډېره لویه سرمایه ده او د دولتي پوهنتونونو سره ډېره لویه مرسته کوي. یقینا وړاندې څه مشکلات وو خو بیا 3 فریقه کمیسیون دا جوړ شو پاکې ازموینې ادارې نمایندګانو د لوړو زده کړو نمایندګان او د خصوصي پوهنتون نمایندګانو نمایندګانو په دې باندې بحث وشو مزل شو په دې باندې چې موږ څنګه هغه ستونزې چې وړاندې وي د هغې لپاره حل لارې راوباسو. د هغې لپاره طرز العمل جوړ شو. دغه طرز العمل کې یوه دا خبره هم راغله چې راتلونکي ازموینه دا به عبارتي وي لکه څنګه چې دولتي پوهنتونونه ازموینه ورکوي د دې ادارې په توسط باندې پیل اعلانېږي نو دارنګه به د خصوصي پوهنتونونو هم وي چې کوم سهولت موږ عبارتي پوهنتونونو ته ورکوو هغه خصوصي پوهنتونونو ته دا هم ورکوو. کومې ازموینې چې مثلا راتلونکي وخت کې اخیستل کېږي په 3 برخو تقسیم شوي دي چې هغه طبي برخه ده اجتماعي برخه ساینسي برخه ده په همدغه طریقه سهولت به موږ هغه خصوصي پوهنتونونو ته هم ورکوو چې یو طرف ته ځوانانو ته سهولت پیدا شي بل طرف ته دغه مشکلات او ستونزو مخنیوي وشي چې هغه وړاندې تاسو ورته اشاره وکړه چې هغه د یو کمزوري سړی به طب ته یا فلان نو چې د هغې مخنیوی وشي. نو په دې باندې دغه 3 طرفه
ناستې شوي دي او نږدې ورځو کې به انشاءالله یعنی له دې وروسته به د خصوصي پوهنتون زده کوونکي هم د دولتي یا د کانکور له ازموینې خصوصي پوهنتون ته لاره پیدا کوي. بالکل هغې لپاره یو طرزالعمل جوړ شوی. طرزالعمل مطابق دا به کله پیل شي؟ دغه چاره به کله پیل شي؟ دغه راتلونکي چې کوم کانکور دی په دې کانکور کې به د دوی ازموینې هم شاملې وي. ډیره مننه شیخ صاحب. آیا نوي تغیرات هم سکال د کانکور ازموینې لپاره شته؟ سکال موږ کوشش کړې ده چې ډېر سهولتونه په نظر کې ولرو، امکان تر حده پورې چې څومره سهولتونه تیارېدی شي نو باید موږ سهولتونه ورته په نظر کې ولرو. د هغې وجه دا چې 10 کلنه دوره زموږ په ځوان نسل باندې داسې تېره شو چې ډېرې پریشانۍ لرلې. په دې خاطر باندې کوشش کوو چې د ازموینې په چوکاټ کې سهولتونه ورته برابر شي. که نه یو تر لکه مخکې چې ما درته وویل نو د سیستم سره د بلدتیا لپاره موږ یو ورځ مستقله ورکړې ده، ولایتونو ته به سفر وشي او دویم د وخت هغه کمی چې کوم د هغې تدارک شوی دی، وخت ورسره اضافه شوی دی او ورسره نور سهولتونه په نظر کې نیول شوي چې هغه به انشاءالله اعلان هم شي د کانکور. شیخ صاحب که د چون تاسو اوس د کانکور د ازموینې یادونه هم وکړه، که د کانکور په اړه معلومات راکړئ چې دغه ازموینې کله پیلېږي او کله اخیستل کیږي؟ د کانکور ازموینه د روانې میاشت د سرطان په 29 او 30 تاریخ باندې به وي. د هغې نه 2 ورځې وړاندې به 29 او 30 د هغې لپاره د بایومیټریک هغه سلسله وي چې دا د نوي کال د محرم 2 او 3 تاریخ راځي چې په 2 او 3 تاریخ باندې به هغه امتحان وي. موږ په دې خاطر چې هم ځوانانو ته سهولت شي او هم ښه پختګي راشي په کار کې او هم په دقت سره واخیستل شي دا ازموینه. موږ راتلونکي د کانکور ازموینې 5 دورو ته تقسیم کړې ده. اوله دوره کې 11 ولایتونه دي چې په 29 او 30 د سرطان باندې به د هغې ازموینه وي. دویمه دوره کې 12 ولایتونه دي، په دریمه دوره کې 10 ولایتونه دي، په څلورمه دوره کې کابل ولایت دی او په 5مه دوره کې متفرقه امتحان دی خارج مرز. هغې کې موږ چې هغه افغانان چې په خارج کې استوګ نه لري غواړي چې په کانکور کې برخه واخلي، د هغوی لپاره دا سهولت برابر کړی دی چې په انګریزي او عربۍ د دواړو ژبو کې د امتحان دا ورکول. یعنې که څوک په پښتو او دري ژبې باندې ډېر برلاسي نه وي، هغوی کولی شي چې په عربي او انګلیسي ژبو هم ازموینه وکړي. زموږ که نه زیات ځوانان بهر کې ژوند کوي، اروپا کې ژوند کوي، عربي ممالکو کې ژوند کوي، د هغوی د پښتو دري سره پوره اشنایي نه لري، یا د انګریزي سره اشنایي یا د عربۍ سره اشنایي. د هغوی د سهولت په خاطر په دې خاطر چې هغوی د ازموینو نه محروم نشي دغه 2 ژبې موږ اضافه کړي دي چې په دغه 2 ژبو باندې مطلب کې څوک غواړي چې په عربۍ کې امتحان ورکړي یا په انګریزي کې ورکولی شي چې د ژبې انتخاب وکړي، موږ ورته په عربۍ کې او انګریزي کې سوالونه جوړوي انشاءالله. ډېره مننه شیخ صاحب. که د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه راته ووایئ، نور څومره غواړئ چې په دې اداره کې تغیرات راولئ یا د دې ادارې د بهبود لپاره څومره لا ډېر کار وکړئ؟ تاسو ته معلومه ده چې دا اداره انتهایی زیاته مهمه اداره ده، زموږ د ځوان نسل راتلونکي انتخابوي او نن سبا په دنیا کې خلک دا کوشش کوي چې نوي سهولتونه مخې ته راولي. موږ هم کوشش کوو چې داسې یو سیستم ولرو د ازموینو چې هم زموږ ځوانانو ته پکې سهولت وي، هم نړیوال اعتبار ولري. زموږ چې کوم موجوده سیستم دی دا هم داسې دی چې نسبي ډول باندې هغه پخوانی دی، زموږ د وخت ضرورتونو ته پوره جواب دا نشي ویلی. نو یو خو موږ د مخابرات وزارت سره موږ شریک کار شروع کړی، د هغوی انجینران راغلي تقریبا او کار روان دی چې موږ یو نوی افغاني سیستم دا جوړ کړو. دویم موږ د ترکیې هیواد سره 2 ناستې کړي دي او که نه دلته هیاتونه راغلي هم د نږدې ورځو کې به بل هیات راشي. موږ کوشش کوو چې هغوی موږ ته دا معاصر سیستم راکه، خپل سیستم راکه، هغه ډېر مترقي دی، ډېر سهولتونه دي په هغې کې، زموږ ځوانان په هغې باندې وروزل شي او هغه سیستمونه انتقال شي دلته او زموږ هیوادوالو ته سهولتونه. شیخ صاحب وبخئ ستاسو خبره اخلم، تاسو د سیستم خبره کوئ. که سیستم چېرته مغلق کېږي نو زموږ د زده کوونکو او زموږ د ټولنې هغه اقتصادي کچه ډېره ټیټه ده. زموږ یو زده کوونکی چې غرمه له ښوونځي راځي، لور په اوږه کوي
او یا هم لاسګاډي اخلي زی په خپل کار پسې، یعنې د اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. که سیستم ډېر مغلق کیږي او زده کوونکي په همغه کچه باندې، تاسو فکر نه کوئ چې دا به زده کوونکو ته چې کله هغوی ازموینه ورکوي ډېره غټه ستونزه جوړه کړي؟ دا حقیقت دی، خو نن سبا د ټولې دنیا فکره دا ده چې خلک اغلاق خواته نه ځي، تسهیل خواته ځي، سهولتونه پیدا کوي. نو موږ هم کوشش کوو چې موږ د نورو هیوادونو په نسبت زموږ سیستم ډېر اسانه او ډېر سهولتونه ولري، او د هغې وجه دا ده چې زموږ په دې ملک باندې 4 لسیزونه زیات جنګ تېر شو. نو هغه جنګ د وجې نه زموږ ټولې برخې متاثر شوي دي. زموږ د ځوانانو کنه په استعدادونو باندې هم اثر غورځېدلی دی. دغه اقتصادي مشکلات، سیاسي مشکلات، یو دنیا مشکلات موږ لرو. نو په دغه خطر باندې زموږ مشکلات دا ایجابوي چې موږ داسې سیستم ولرو چې هغه زموږ د حل مناسب وي. ځکه موږ د دنیا په شان مترقي ځوانان نه لرو چې کنه مترقي ځوانان هیڅ مشکل ونه لري، ډېر سهولت ولري، کنه اقتصادي پریشانی ونه لري، نورې پریشانی ونه لري. زموږ هیوادوال ډېرې پریشانی لري. د حل مناسب یو آسان سیستم کوشش کوو چې یعنی ستاسو مطلب دا دی شیخ صاحب که سیستم جوړیږي هم زموږ له ټولنې، زموږ د شاګردانو له استعداد سره سم به جوړیږي؟ بالکل، چې زموږ هغه ظروف او شرایط او حالات په نظر کې پکې نیول شوي وي. شیخ صاحب که په پای کې مو ټولنې ته په ځانګړي ډول ځوان قشر ته خپل پیغام وړاندې کوي؟ زما پیغام ولس ته دا دی چې په دې کې شک نشته چې ملک مشکلاتو سره مخ دی، اقتصادي مشکلات ډېر دي، پریشانۍ ډېرې دي، خو بیا هم که دغه ملک آبادي کې نو په تعلیم به آبادېږي. زما ولس ته دا پیغام دی چې دوی په ځان باندې تکلیف تېر کړه، ځوان نسل ته فرصت ورکړه چې زده کړو ته مخه کړه. او ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې خپله ځواني په زده کړه کې مصرف کړه او زده کړې ته متوجه شي. همدغه ځوانان به وکولی شي چې دغه افغانستان د دې موجوده مشکلاتو نه وباسي او د خپل وطن د آباد کړم. او موږ ځوانانو ته تسلي دا ورکوو چې د ازموینو په میدان کې موږ انشاءالله کوشش کوو چې هغه ستونزې د منځه ویوسو چې هغه ستونزې زموږ په ځوان نسل باندې د دې باعث و چې پریشانه به و، کانکور کې به داخله نه کوله، یا به بهر هېوادونو ته ته د مزدورو دپاره د ځان نه به مایوس و او د خپل استعداد ته به مایوس و، یا به والدین که نه مایوس و. موږ دا کوشش دی چې موږ د ولس دغه مایوسي ختمه کړو. او دا ورته توصیه ده چې دوی همت وکړي، چې دوی همت وکړو، درسونه ووایي. نو انشاءالله داسې نظام باینده کې ولري چې د دې ضرورت باندې چې 2 کاله او 3 کاله موږ د کانکور دپاره د عملګۍ کورسونه ووایو. د دې نه به وځي، دومره سهولتونه ورته برابر وي، د عملګۍ کورسونه به دوی نه وایي انشاءالله، خو چې دوی همت وکړي. نو دا هغه ځوانانو ته توصیه ده چې خپل راتلونکي رسالت ته متوجه، ذمه دارو ته متوجه. راتلونکي افغانستان آبادیږي دا به د دوی په توسط آبادیږي، دوی خود کفا کېږي د دوی په توسط، او که د دنیا سره هم سیال کېږي د دوی په توسط. او دا بغیر د علم او د زده کړې نه کېږي نه. موږ انشاءالله اطمینان ورکوو ځوانانو ته، ولس ته، چې په دې برخه کې به موږ ښه سهولتونه برابرو تر څو زموږ ځوان نسل جرأت پیدا کړي. او دا ورته پیغام ده چې راتلونکی کانکور په دې کې ډېر زیاتې داخلي وکړه. چې کوم ځوانان مایوسه وي د تېرو شرایطونو حالاتونه، نو هغه د مایوسي نه لري. انشاءالله آینده کانکور به ډېر برابر وي، ډېر ښه سهولتونه به ولري. نو آینده کانکور کې د دوی د فرصت نه ضایع کړي او ازموینه ده ورکړي. ډیره زیاته مننه شیخ صاحب چې مرکې ته مو وخت راکړو. جزاکم الله، تاسو هم ډیره مننه. درنو لیدونکو، دا وه زموږ د ازموینو د ملي ادارې یا خپلواکې ادارې له مشر شیخ عبدالباقي حقانی سره مرکه. تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو، د کائناتو په رب وسپارم.